سلام ګلالي ماشومانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. زما لیمې، لالي جان او بیبو ګلې سلامونه هم ومنئ. ټول ارام کښېنئ. زه نن تاسو ته د یوه جیږګي کیسه کوم. جیږګی چې تاسو یې ځینې شیشګی بولئ، یو کوچنی حیوان دی چې وبېرېږي نو ځان ګردی راټول کړي لکه توپ. رښتیا د ده پر ټول بدن باندې غشي راشنه سوي دي. دغه ګلالی جیږګی چې زه نن تاسو ته کیسه کوم یو ښه جیږګی و. اوړی و، مکتب رخصت سوی و، ده به ټوله ورځ په کوڅو کې لوبې کولې. جان بیبو وایي مکتب مه وایه، ښوونځی ووایه. شاباس، په پښتو کې مکتب ته ښوونځی وایي. ما مکتب ووایه. شکر چې ته ناست یې چې راسموې. مننه. نو ماشومانو ارام غوږ ونیسئ کیسې ته. د دغه جیږګي مور به هره ورځ درته ویل چې ګوره هلکه په کوڅو کې په خیرونو ناپاکو اوبو کې لوبې مه کوه. په خیرونو اوبو کې چې لوبې وکړې ناروغه کېږې، ناجوړه کېږې. خو جیږګي به خبره نه اورېده. د دوی کور مخ ته اوبه راټولې سوي وې. د دوی ګاونډی یو ورځ راغی او د جیږګي او پلار ته وویل چې د کور په مخ کې مو دا ولاړې اوبه پاکې کوئ. د ملاریا ماشي راغلي، دلته به کور جوړ کړي او ټوله به ناروغه سو. لالی وایي ملاریا چې شته. خو لالی ملاریا یو ډېره بده ناروغي ده. دا د ماش څه پیدا کېږي، خو ماشي نه وي. دا راځي او چې تا وچیچي نو خلک باندې ناجوړه یي او دا ماشي بیا په دا ولاړو اوبو کې کور جوړوي. خو د جیږګي پلار غوږ ونه نیوی. بله ورځ جیږګي د کاغذ یو کښتۍ جوړه کړه او په دغه اوبو کې روانه کړه. په دې مردارو اوبو کې لاسونه او پښې ولړل. مازدیګر چې کور ته راغلی مور ورته وویل هله زویه نن وختي بېده سه چې سبا دې بابا میلې ته بیایې. د تره زوی دې هم راځي. جیږګی داسې خوشحاله سو چې مه کوه پوښتنه. ده ویل په میله کې به په ټال کې سپور سم، دا به وکم هغه به وکم. خو سبا سهار د جیږګي سره تبه وه. خوا یې ګرځېده او رېږدېدی. پلار یې ژر ډاکټر راوغوښتی. ډاکټر مې په یاد دی؟ زرافه ډاکټر. هغه راغی. هغه چې رالی او جیږګی یې ولیدی نو ویې ویل دا وړوکی ملاریا نیولی دی. وی د جیږګي مور او پلار داسې خفه سول چې توبه. د تره زوی هم ډېر خفه سو. میلې ته نه ولاړل. په هغه ماښام د جیږګي پلار ورغلی، خاورې راواخیستې او د کور په مخ کې په هغه ولاړو اوبو باندې واچولې او هغه ځای پټ کړي. جیږګی ډېر وخت ناروغه پروت و، خو شکر کرار جوړ سو او چې جوړ روغ سو نو پلار دی او د ده د تره زوی یو ځای میلې ته بوتلل. د جیږګي او د تره د زوی په میله کې ډېر ساعت تېر سو. له هغې ورځې نه نور جیږګی د کوڅې په ولاړو خیرونو اوبو کې لوبې نه کوي. ښه دا خبره یې زده کړه. نو ګرانو ماشومانو که ستاسو په کوڅې کې هم د اوبو ډنډ ولاړ دی، تاسو مشرانو ته ووایاست چې خاورې پکښې واچوي. په ولاړو اوبو کې ماشي کور جوړوي، هلته بچي پیدا کوي او ټول بیا ناروغه کېږي. خدای مه کوه. ښه نو د خیرونو اوبو څخه ځان وساتئ. للو نن زه و ناروغه خوارکي جیږګي ته وایم. اوس خو جوړ سوی دی. هغه ته یې وایم کوچنیانو ته او تاسو ټولو ته. نو ارام کښېنئ او غوږ راته ونیسئ. للو خوب دې درسي تر لیمو، ولاړې ناپاکې اوبه دې د ماشو کور. ملاریا ترې پیدا کېږي په هر لور. لرې ترنه ګرځي ګلالیانو، ځانونه وساتئ له ناروغیانو. للو خوب دې درسي تر لیمو.